د معدې دردونو او زخمونو د منځه وړلو لپاره اسانه کورنۍ نسخه. سلام، ستړي مه شئ، زموږ چینل ته درته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به وئ. د هر څه تر مخه یو کوچنی یادونه کوو. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې د بیل یو نشان ووهئ. د معدې زخم او دردونو د منځه وړلو لپاره موږ په دې ویډیو کې یوه اسانه کورنۍ نسخه تاسو ته ښایو چې په دې نسخې سره به وکولی شئ د معدې دردونه هم آرام شي، زخمونه به د معدې هم د منځه لاړ شي. همدارنګه که چیرې جنسي کمزورتیا لرئ، دا به په دې درملنه سره هم جنسي کمزورتیا هم له منځه لاړه شي. دغه طریقه په لاندې ډول سره کولی شئ جوړه کړئ. د مصریانو په لرغوني طبابت کې د معدې زخم درملنه په دې ډول ده او د دې لپاره دغه اړتیا وړ شیان دي: وچ انځر او شات چې ځینې خلک ورته ګبین یا عسل وایي. دا به راوړئ او په دې ډول به یې برابره کړئ. لومړی 2 دانې وچ انځر راواخلئ، د سره 2 کشوغې شات یا ګبین یو ځای کړئ. کله ورسره یو ځای شئ، دا په سهار خورئ. د سهار لخوا یې خورئ تر 2 اونیو پورې دغه طریقې ته دوام ورکړئ. په دې سره به مو د معدې زخم هم ښه شي، د معدې دردونه به مو هم ښه شي او د بدن دفاعي سیستم به مو هم قوي شي. همدارنګه که چیرې جنسي کمزورتیا لرئ، دا به هم له منځه لاړه شي. یعنې هر سهار 2 کشوغې شات د 2 وچ انځرو سره، یعنې 2 وچ انځر او 2 کشوغې شات سره یو ځای کوئ او خورئ. تر 2 هفتو پورې دا دوام ورکړئ. انشاءالله دا ستونزې پورته یا د ستونزې به مو حل شي.